واده خو مې نه دی شوی او بس لا دې وخت کې ځان له یم خلک خو ډېر ماته وایي په دې شوبز ته م چې راغلی یم ډېر مینهوال راته وایي در سره واده کوو دا کوو هغه کوو نو ما هر رنګه خلک په دې محفل کې ولیدل چا کې م وفا نشته زه خلکو سره ښه دړنه مینه جوړه کړم بیا را سره دوکو کې مال دولت ته مې لکه غلی او بس زه نه او زه پکې ټول کور کې د ګټې راوټې یم بس مجبوری نه راوتې یو ورور مې دی بس هغه له م واده کړی دی بس پوډري دی څه به کوې چاته خو ویلی نه شي چې راله راولېږه په چا کې رحم او ترسي راله راولېږي او چې نه نو بس ټایم دې تېرېږي تاسو چې ما وکتل تاسو له ډېرو خلکو انعامونه هم درکړه ګفټونه هم درکړل نو دا څه وجه ده بس دا خو هر انسان کې خپله خوبي نو بس دا به ما کې خپله یو داسې څه نو بس خلک راپسې لیوني دي جګو پسې غوره جینۍ پسې خلک هلکان لیوني او په دا کې پته نه څه بل څه جاتي دي نو ما خو چاته څه ویلي هم نه دي خو بس دکه خنداګانې منداګانې کوم ټول خلک لیوني شوي دي په دې کې څونه پوهېږم شوبز کې پاتې کېږي په دې کې نو بس ما ډېر دغه نه یم که نه زه ډېره استاذه نه یم بس اوس راغلی یم دې چوبیس ته بس لا داسې نه یم خو پوهې ډېره نو ما ته خو مینهوال وایي خو زه نه کوم زما نشته شوق هغې سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په ارشد سینما پیښور کې چرته چې یو ډېر ښکلې مزیدار میوزیکل شو لګېدلی ده قدرمنو په دې شو کې د پښتو د فلم انډسټري د اردو د پنجابي ډېر تکړه تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي دي کې د لاهور نه اکټران راغلي کې پیښور اکټران هم دي د وخت چې کومه هنرمند د ما سره ناسته یقینا چې تعارف محتاج نه ده د هغې نوم هم داسې که زه وګورم هغې نوم داسې په هغې باندې بالکل خلک جیو بالکل ورته پلي دي پې نو یقینا چې ډېره ښکلې ده ډېره سمارټ ده ډېر حسین او جمیل ده د هغې نوم هم داسې دی چې سپوږمۍ د هغې نوم دی نو یقینا چې بالکل د حسن سره د هغې دغه سره بالکل تړلی نوم دی د دې سره به خبر درکړو السلام علیکم السلام علیکم مې څنګه دی خیر دی خیر باقي چې ماشاءالله نن ډېره ښه جي ها ډېره مننه کومې شو چې راغلي په ارشد سینما کې شو لګېدلې ده په دې کې تېر شوی شو کې هم تاسو حصه اخیستې وه په دې کې هم تاسو راغلي یې نو زه که وګورم تاسو ډېر زیات مینهوال دي ډېر زیات کتونکي تاسو ډېر زیات خلک دا دور کې د شو په حوالې سره څه بس ماشاءالله خلک هم خوښوي نو بس هر شو کې م راغواړي بس شکر دی خپل هم راکړي مینه شته خلکو له د پېښور خلکو له مینه ورکړې ده نو بس ټول روانې مهربانه دي ښه دي دا چې کوم ګیټ اپ جوړ کړی د هلکانو کپړې یې اچولي دي خوښي د هلکانو ګیټ اپ دی خوښي د جینکو مچوم ډېرې زیاتې د جینکو استعمالوم دا خو بس چانن ګپ روړو نو بس ما مې چو چاله ګپ درکړه کپړې ګپ کې روړیا هغه په مینه دی چې هغه مچولي ما مچولي هغه مستا په شان یو شل کپړې ما کومه وګه په سټیج باندې نور جینکې مطلب پرفارمنس کوي تاسو چې ما وکتل تاسو له ډېرو خلکو انعامونه هم درکړه ګفټونه هم درکړل نو دا څه وجه ده بس دا خو هر انسان کې خپله خوبي نو بس دا به ما کې خپله یو داسې څه نو بس خلک راپسې لیوني دي جګو پسې غوره جینۍ پسې خلک هلکان لیوني او په دا کې پته نه څه بل څه جاتي دي نو ما خو چاته څه ویلي هم نه دي خو بس دکه خنداګانې منداګانې کوم ټول خلک لیوني شوي دي بس په دنیا کې خو زه هم لکه په ښه سلوکو په ښه اخلاقو چې یو بنده سره مې دي نه بله ښه خبره بس ښه دي زه پېښور خلک الله زما ډېر عزت کوي بس زما هم شکر دی پېښور خلک خوښ دی ډېر زیات ډېر ډېر که چې پېښور خلک یاد نه ته د کوم ځای ته کوم چېرته پاتې کېږې زه خپله د مردان یم مردان یې پاتې کېږي کوم ځای اسلام آباد کې یا بات اسلام آباد کې پاتې کېږي عمر یې سره نږدې ځکه خو داسې مطلب په یو ځای کې پاتې کېږي ځکه د رنګ هم نه خراب نو بس ډېره زیاته اوسېږم مردان کې او ټوله فیملي مې اسلام آباد کې دوی سره یې نو شو مطلب چې شو ته آفر وشي نو بیا د اسلام آباد نه دلته جی بل ما پتا کې یو خبره بله نوټ کړه چې زه رالم نو تقریبا یو ته راغلی یو بل جینۍ راغلی نور څوک نه و که نور اکټران تقریبا څوک ګنټه لیټ شو څوک یو نیمه ګنټه لیټ شو نو دا څه وجه مطلب په ټیم رسېدل د ډېر اکټران داسې کوي لکه ګنټه لیټي 2 غنټې لیټي ته په ټیم ولې راځي نو بس زما زه وایم چې بس په وخت باندې شو وشي له خیره که نه او زه بیا وایم چې لکه دا تګ راتګ ما ته ګرانه زه وایم چې په وخت باندې مې رخصتۍ
او ګور بالکل لکه څنګه چې پروډوسر مطلب تاسو دوه کسان راغلي یو صرف پروډوسر غریب یو ترین کوي بل ترین کوي نو مطلب دغه کړهول نه چې تاسو مرضی نو چې پټیم راشي نو بس خبره ده زه خو ځکه په ټایم زم راځم چې بس خلک مې خوښیم او خلک ما غواړي نو بس ما سره غمي د خپل شو بس په دې وجه پر وخت راځم دې خلکو څه جادو کړی دم مې بیتولې دم لګو متیلی غم لګو او جی دا ته وځي شو به استقل د سونه یاره یو وکاله وکیږي وکاله انټری د کسنه کړو مطلب د سټیج نه کړو ډرامې نه سره یاره دوه درې ډرامو کې مې کار کړو خو یې سر مې شوق نه او شوګانې مې ډېرې زیاتې خوښې دي ډېرې زیاتې نو زه هم که د شو په نسبت ډراما سره نو ما ته خو مینوال وایي خو زه نه کوم زما نشته شوق هغې سره بس زه یم چې بس په مخه شوګانې او بس زه یم پکې نو بس خلک مې خوښوي نو بس زه یم چې ښه ډرسونه اچوم ښه لباس کوم که نه بس زه یم چې یو انسان مال عزت راکوي نو زه به هم مال عزت ورکوم دا راته ووایه چې ستا مطلب کوم اکټرانو تپوس وکړو څوک زما 1 لک خرچه د ډرسونو د میک اپ څوک زما 2 لکه مطلب ډېر های لیول اگر ریشه و یا دروغ وي دغه ځان له خبره خو دا د ستاسو نه خرچه ده میاشت یاره زما خو هسې دونه نشته خو بس د شوګانو موګانو له کوم داسې 1 لاک نیم روپۍ خرابوم خو مال الله پاک دی په ډبل لا کوي ځان باندې پیسې ولګي مطلب دا غیر کوي بیا خبره چې د خپل لازمي خبره تا ځان جوړ کړي په ځان دې خرچه کړي میک اپ دې کړي کپړې دې صحیح دغه کړي لازمي خبره تا کوم بس خو ډرسونه خو پوزیشن خو په دې دغه باندې مام خلک خوښي او زمام شکر دې په خبر مینوال خوښ دي مال مين را کړ دنه بس زموله مين ورکوم دا راته وای د جون ډیر وګت سفر دی په دې وګت سفر کې تر اوسه پورې आवाज سنگل یو کنه واده دي شي نو واده خو مینه دي شوی او بس لا دې وخت کې ځان لیم دا زوګي چیرې مطلب تاسو ډیر زیات فین دي په لکونو ماته پته ده تا ډیر زیات فین دي ډیر زیات فالوور دي کو څوک دا سوي چیرې دا ډیر خلک اشنه باغونه څوک ریچاوي څوک دروغ وي څوک چې تا د څوک وي زی بار ته بوزم امریکای ته یو خبر خو کور ور کوم بنگله ور کوم دا کوم دغه کوم نو سب بیا څه سوچ خلک خو ډیر ماته وي په دې شو بستم چراغله مډیر مینوال لا ته وي وې در سره واده کو دا کو نو ما ارنګ خلک په دې میپل کې ولیدل چا کې مو په نشته زه خلکو سره خدړنه مینه جوړه کوم بیا را سره دوکو کې مال دولت ته ملک غلې او بس زنه کوم اوس بیخي نه کوم بیخي ابي نه یقین ساتي نو بس اوس په خلکو باندې یقین کوم دا به خوند خلک دي و په نشته اوس بس ځان لیم دی وخت مې څوک هم نشته یو مې الله دی او زم څنګه تا پرو کې نه کپلې زنه کوم نه می خو بس دا ځان لخیمه سمه خاونو چې دی خو مزه دا کپلې ما چې شول مزه فلم لمزه نه چار باندې شکر دغه مغه نشته پامندیانه هر سنگل زندگی داسې بس ځان له داسې خوشاله ما کوچا ومه نه زنه کومه بس دا ځان لخیم بس د چا आवाज خو را باندې نشته بس دا کزه تا دا ور مطلب تا باډي لینګویج مطلب ورته ار پرفیکټ ته د فلم د پاره کومګو ګورو زموږ د فلم هیروین چې کوم دغه ستا غونډه مطلب داسې سمارټ لګ ډک نو ته د فلم اف ورشینو کار وکې ولې نه کوم جی څه کریکټر مطلب تاسو داسې خواهش ته چې زه څه کریکټر یاره بس چې څوک را درګانی مانی وي چې موږ سره غانه مانو کا نو ورته انکار نه کوم ورته ټیک ته جی کوم بار سره داسې څوک د ډرامې مامي وزار دوه درو کسانو ډرامې لپاره ویلي دي خو ان شاء الله کوشش کوم چې وکم فلم کې آیټم سونګ چې مطلب ستاسو کم ګټ اپ جتا جوړ کړي بالکل نو دغه سي آیټم سونګ د پرداسي آیټم سونګ د سوکا پر کې بیجره آیټم سونګ فلم کې یو غانې مطلب د ویلن سره یو غانې ایت آیټم سونګ وي نو هغه در افر سونګ یاره پدې نه پوي شراب غانې د 400 یو سو نه پدې کې سونه پويګم شو بس کې پاتې کېږي پدې کې نو بس ما ډیر دغه نه یم کنه زه ډیر استاد نه یم بس سوس راغلم دی 24 تا مسله داسې نه یم خو پوي ډیره بس اوس په خیر ورو پويګم کله به شغله پوي نه نو ما چرته داسې لکه شوګانو لزنیم تلې ما ټول مر زه داسې خو پروګرامونو لتلم کنه نو بس اغم د عزتو دا نه چې د بی عزتو خو هغه مې اوس پرېخي بس اوس په مخه شوګانو لرازم پټول مطلب چې پټول پټه کې خلک ډیر زیات
بد ماحولي نشي تماشي یو څه بل څه دا داسې پارټیانو لرې هم تللی زه تللی یم میداني پروګرامونو له ما چې کم ټایم کې پروګرامونه کول هغه د عزت مخکې 2-3 کاله مې کړي اوس دا 2.5 کال شو هغه شان پروګرامونه نشته بس زما ورته سوچ ذهن نشته بس د کشوګانو لازم راځم الله پاک 2 روپۍ دی راکړي شو باندې شو کې ته کومې پیسې ګټې ته مطلب لاک پورې زما خرچم دا نو په دې باندې ستا دغه برابرېږي مطلب دغه خرچې مرچې برابرېږي بس گزاره ده گزاره په وخت تېری نه بس سبا کې چاته خو ویل نشي چې راله راولېږه کو چا کې رقم او ته رسي راله راولېږي او چې نه نو بس ټایم د تیریږي دا د ګډ چې خلک وګوري خلک وځي دي سره به ګاډي دي سره بنگلې دي سره به نوکری دي سره به دای اته پر یادونه کړه دا نو بس سوق غریبی ده نو غریبه نو خود غریبه خو یم امين دا راته وځي د پاکستان نه بار چته شول یا سره نه جینا خبر د ترانه شو ولې نه شوی د غزنه زما نو بس زلا پچای اعتماد نکوم پاکستان نه بار شي لاړ شي زموږ جنګي خو پاکستان نه بار شي واپس راځي ځان له گاډي غسي ځان له بنگلا غستي په دنیا پیسې وروړي نو ته چې زما مور خپل ارداس دي کنه چې زما مور بیمار ده هغه وایي چې ته پاکستان کې زه خوشاله یم د پاکستان نه بهر لاړې بچي مور مې په ما باندې بدړه دوره راغلی بس زه خپلې مور ته ګورم کور کې فیملی کې نور څوک شته زموږ ماشاءالله خو ښکلې 15-20 کسان دي کور کې خپله فیملی ده او زه پکې ټول کور کې د ګټې راوټې یم بس مجبورۍ نه راوتې یو ورور مې دی بس هغه له واده کړی دی بس پوډري دی کور طرف ته صدقه خو نشته چې مطلب ته ولې دا شو بس کې یاده کې نو بس مجبوري مې غری بس زه مجبورۍ نه راوتې بس لکه کور کې غټول وای مکه و بچي خو زه ورته نه بس اوس ما خو نه غشتې زنه کینم که زه ته یو خبره کوم دا کیمرې دا د شوبې زاده سي نشه ده کنه دا ما د شاهد خان انټرویو کول هغه چې دا کیمرا چې دا یو کس ته 15 پیره مخامخ شو دا به تر کبره پورې کیمرا دا حقیقت چې کیمرې دا سي نشه ده دا چې یو پیره وخت دا بیا نه ختمي نه بس سبب وایم نو خو سره راځي دا ولې ته خو اکټر په غي تعالی ډیر زیات ما یو خبره کو تعالی خبرې نو بس دا سه نه ما استاد لا لګا یم اوس پرونو چل زده کوم تا په یو فلم کې کار وکړ مطلب ته شو بستو او ډور تراړي وګرځي درو وګرځي خلک دی ورید ماحول دی ورید نو کې دې شته بیا څه او جی ها فلم ته دی راځي او جی د هیروین کریکټر پتا ورسو نو بس چې څوک را باندې فلم کې کار کوي بالکل ورته ولې به انکار کوم زه خو ما چې الله پاک مې نورم زندگی را کی الله پاک تیرا نور یو عزت او یو نور الله را کړي زم چې نور مې الله مخ کیږي په فلم کې کوم ګور د هیروین چې کوم کپړې هغه ګټه په مختصر کپړې هغه د هم بیا غړک دي نه جی نه دی خو چې فلم کې کار کومه هیروین جوړیږم ا دې خو چې نه کپړې زنا چوم نو دا خو نو بس هغه د مردار خوري او مخو کې سانډیر دا خو هغه شان مې نه دی خو هغه شان ما داسې ټول عمر وګدې کپړې چولی بس الله پاک چې چاله د چارې زک نصیب کی کنه نه الله پاک په مال په داسې پوزیشن کې راکی او چینی نو بس نه وای دا راته و زموږ چې کوم سپر سٹار دی جهانگیر صاحب دی ارباز صاحب دی شاهد صاحب دی جبګل صاحب دی د چا سره دی ارمان چې مطلب هغه سره یاره بس زما ډیر زیات شاهد خوخته ارباز مې خوخته ډیر زیات سره مې داسې نه لګي چاره ته پوزو کو جهانگیر صاحب زیات مینوال دی هغه چیرې جهانگیر صاحب سره ډیر هغه مې داسې نه د خوښ چې قدر مو دا اوس پومه چې ما سره خبره درکې یقینا چې سپومه دا خبره لړیر زیات لورځي دا برکه په دې باندې راغونډه کو اوس په ځای اجازه غواړم ماشه ته چې خوشاله اوسې بعد اوسې الله فامان